أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. دا الله تبارك وتعالى شکر ادا کوو او دا په موږ باندې احسان او پیرزوینه ده چې موږ په دې وخت کې د خپل کتاب د صحیح زده کړې په یو صنف کې دا زمینه سازي چې شوې ده ما ته او تاسو ته دا زموږ څه کمال نه دی بلکې دا د الله تبارک وتعالی یو احسان دی چې موږ نه دغه کار اخلي. مخکني درې کتابونه ختم شول، په هغې هم موږ د الله تبارک وتعالی شکرانګي ادا کوو او الله دې وکړي چې په هغې کې چې کوم مفاهیمو کوم درسونه ول هغه تاسو زده کړي وي او د هغې په نتیجه کې د الله تبارک وتعالی د کتاب په صحیح تلاوت باندې موږ او تاسو برلاسي شو او قادر شو. د علم التجوید اساسي قواعد، جمال القرآن، فواید مکیه دا خلاص شو. نن به بیا هم د الله په فضل سره نوی کتاب شروع کوو، معلم التجوید للمتعلم المستفید. معلم التجوید دا کتاب تجوید په کتابونو کې د نصاب په کتابونو کې البته معتبر کتاب ده، قوي کتاب ده. د فواید مکیه په نسبت باندې او د جمال القرآن په نسبت باندې قوي کتاب ده په نصاب په کتابونو کې چې کوم مروج کوم نصاب ده. نن سبا چې په مدارسو کې کوم نصاب چلیږي مهم کتاب پکې هم دا ده. هغه وجه دا ده چې دې کې د لیکوال او مصنف شیخ القرآن حضرت مولانا قاری شریف الله، ځینې کې قاری محمد شریف ذکر شوی ده. اکثرو کتابونو کې محمد شریف مالیدلی او خو دلته شریف الله ذکر شوی ده. بهرحال نو زه خو داسې فکر کوم چې کېدای نو ده به دا څنګه شریف الله لیکلو، نه شریف الله زه د اول ځل دپاره ګورم، محمد شریف په نوم دی مشهور ده. ځکه چې په کومه زمانه کې چې موږ پاکستان کې درس کوو د هغه وخت کې ژوندی و. دا د پاکستان د لاهور ده. په لاهور کې یو ساحه ده ماډل ټاون ورته وایي. په ماډل ټاون کې دی هلته استاذ و او د ده مدرسه هم چې وه په دارالقرا باندې وه، دارالقرا ماډل ټاون. یو دارالقرا په پېښور کې وه په نمک منډۍ کې، کېدای شي تاسو به نوم اورېدلی وي. قاري فیاض الرحمن علوي په نوم باندې د هغې مشر و، هغه اوس هم ژوندی ده، مسؤل و. یو دا دارالقرا وه، دا د پاکستان په لاهور ښار کې و. ځکه زه په لاهور کې پاتې شوی، ما د حفظ مرحله په لاهور کې شوې ده. نو دا کله که بعضې مدارس سړی ګوري هلته موږ یعنې زه د تجوید دپاره هلته نه یم پاتې شوی، خو لاهور کې پاتې شوی یم نو هغه ساحه مو لیدلی ده. بله به لنډ ادرس به داسې درکړم چې په پاکستان کې دا شریف فیملی چې ده، دا نواز شریف ډله چې ده که نه، دې د شریف فیملی وایي. ځکه د پلار نوم محمد شریف و او بیا نواز شریف شو، بیا شهباز شریف شو او نور شریفان هم پکې پیدا شوي دي. نو دا هم د مغه ځای دی، مغه ساحه ده. نو دا کتاب معلم التجوید للمتعلم المستفید، دا جناب قاری صاحب محمد شریف یا دغه کتاب هغه باندې شریف الله دا د لیکلی ده. او واقعا څنګه چې نوم ده معلم التجوید، نو واقعا معلم التجوید ده او د متعلم دپاره ډېر د استفادې موارد پکې پراته دي. او بڼه یې داسې جوړه کړې ده چې د سوال او جواب په بڼه دا کتاب ترتیب شوی. اول په خپله مصنف یو سوال مطرح کوي او بیا د هغې سوال لپاره جواب مطرح کوي. او دا یو میتود ده، په میتودونو کې د سوال او جواب میتود ورته وایي او دا تقریبا د نورو میتودونو نه مؤثره وي.
ځکه چې کله چې سوال مطرح کیږي ذهن متوجه کیږي چې دې کې څه دي. نو چې کله ذهن متوجه شو نو یو څه نه څه ستا ذهن ته راځي د خپل معلوماتو په اندازه باندې. څومره چې ستا معلومات وي د سوال په اړه یو څه نه څه ذهن را اخلي. که چېرته معلومات د ډېرو معلومات به دې مکمل وي او که معلومات د ډېر نو بیا معلومات به دې مکمل نه وي. نو د اول سوال مطرح کوي د اول درس نه نیولی تر آخر درسه پورې. نو دا سوال مطرح کوي لکه مثلا وایي تجوید څه شی ده، بیا دې تجوید لګیا تجوید باره کې معلومات وړاندې کوي. نو وروسته به انشاءالله راشي. نو ډېر ښکلې اندازې ده. ښکلې اندازې په دې باندې ده چې سوال چې مطرح کي د شاګرد ذهن ته یو څه خبره وغورځېږي. ځکه معلم التجوید کتاب چې څوک وایي نو هغه د اول ورځې شاګرد نه وي، یعنې دې نه مخکې هغه 2-3 کتابه لوستي وي. کله چې 2-3 کتابه لوستي وي 2-3 کتابونو موارد او هغه دې په ذهن کې موجود وي، د هغو معلوماتو په رڼا کې چې ده ویله ده د سوال جواب سره موجود وي، خو ده پکې نور هم څه ور اضافه کول که غوښتي وي هغې پکې ور اضافه کړي. د شاګرد ذهن دغه اړوندې موضوع یا د سوال په اړه باندې مکمل څه کېږي واضحه کېږي. ښکلی کتاب ده. نو دا کتاب همیشه د ځان سره ولرئ. یو اوس په دې وروستیو کې یو کتاب بل لیکل شوی دی المرشد، ما سره شته، المرشد فی قواعد علم التجوید په نوم باندې. نو هغه هم سوال جواب بڼه ده، خو هغه لا تر څو پورې پښتو ته نه ده راغلی. ما ورته اراده کړې وه چې زه یې پښتو ته واړم، خو موږ دا یو کتاب مو لیکل دا نه شو چاپولو، نه هغه به راته څوک چاپوي. ځینې خلک د هغې امکانات لري د چاپولو. المرشد بیا د ده نه هم غټ ده او د ده نه مفصل ده او بڼه یې همدا ده، هغه هم د سوال او جواب په بڼه باندې ده. نو ما سره کله کتابونه شته که مرز به دا کتابونه ټول راوړم تاسو ته یې وښیم تجوید باندې. خو تجوید کتابونه یوازې جمال القرآن او فواید مکې نه اخوا نور څه نه پېژنو. ما سره یو کتاب ده چې هغه تقریبا د 100 کالو مخکې لیکل شوی کتاب ده. دغه موجوده کتابونه ډېر مخکې لیکل شوي، الاعجاز په نوم باندې ده، الاعجاز القرآن. نو کتابونه ساتل غواړي. دا زموږ ستاسو مسلک ده او کوم مسلک کې چې ته کار کول غواړې هغې کې ته مطالعه کول غواړې. وړه کې یو ډېره وړه رساله ولې نه وي، هغه حتی دا قاعدې نه دي چې چېرته زه یو ځای ته لاړ شم نوی قاعده پکې وګورم چې نوم یې بدل یې زه راخلم کې دننه چې مفاهیم یې سړی وګوري. کله که د نورو قاعدو ما سره موجود یو وخت کې ما حساب کړو ما سره 10 قاعدې وي. قاعدې نه دي دا الف با، یعنې مختلفو ځایونو کې لیکل شوي په مختلفو نومونو سره، حتی د مختلفو هیوادونو قاعدې چې په سعودي کې کومه قاعده لوستل کېږي، بل ځای کې کومه قاعده لوستل کېږي. دنه ځکه دا زموږ مسلک ده او ده کې به سړی وګوري چې سبا ورځ څه نوې ځکه هر چیز کې یو میتود یو طریقه یو چا پې محنت کړي، چا پې خپل ذهن مصرف کړي، هغه بې فایدې پکې نه وي. ولو که یوه خبره هم تا ته نوې راشي خو ډېره خبره ده که نه. همدې وجې نه کم مسلک سره چې تاسو مینه لرئ نو هغې کې ځان تخصص ته ورسوئ. د هغې کتابونه د هغې درسونه په هر چیز کې به د کتاب په شکل باندې وي، د صوت په شکل باندې وي، د ویډیو په شکل باندې وي. نو هغه وګورئ، مطالعه یې کړئ، ویې ارزوئ، خپل معلومات ورباندې څه شی کوئ اضافه کوئ. حتی کوم استادان چې تاسو کتئ دا په دغه بخش یې کار کوي او دغه مسلک زما هم ده، هغې سره کښېنئ، لږ وخت ورسره تېر کړئ، سوالونه ورسره مطرح کړئ. نو دا ستاسو په علم کې اضافه والی راولي او آینده کې بیا تاسو په دغه علم کې پرمختګ کولی شئ. او یوازې که په دې باندې کتاب باندې هغه چې کتاب مې لوسته نور د چا پروا نه کومه نو دا ته هم دې محدودېږي، ستا ذهن بیا مخکې ترقي نه کوي. زه هم کله کله چې ننګرهار ته لاړ شم چې نوی کتاب وګورم، دلته کتاب راوړم یو ځل یې ګورم یو 2-3 ټکي نوي پکې ما ته بس دی که نه. خو ما څه داسې $2000 پې ورکړي، خو د 500 روپو کتاب وي، د 500 روپو چې 2 خبرې ذهن ته نوي راشي نو دا بړه خبره ده، غټه خبره ده. یا یو خبره باندې تشه کي هغه په یو کتاب کې وګوري هغه شک څنګه شي لرې شي. تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې وه چې ما دا د هغه په باره کې دا خبره وه ما خپله چېرته په کتاب کې نه وه لیدلی، صرف اورېدلې مې وه چې امام عاصم رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله دواړه همزمان تېر شوي دي. امام حفظ رحمه الله البته امام حفظ او امام ابو حنیفه رحمه الله دا دواړه د امام عاصم شاګردان دي. خو یو شاګرد د قرات په طرف کې ډېر مشهور شوی او بل شاګرد د فقهي مسایلو په طرف. خو دا خپله ما چې دا
هڅه مې ول چې خو مخکې ورځو کې مې یو کتاب کې وکړ دا مې کې را پیدا کړ او دا خبر اوس دې نه وروسته زما اوس به تایید شو چې چېرته سړی کوي نو په زړورتیا به یې کوي چې دا خبره څه شی ده یقیني ده ځینې خبرې خلک ووري هغه بیا مشهور شوي وي خو چې دا حقیقت نه لري نو کومه خبره باندې چې ته خپله یقین او باور نه لري هغه خبره مشهوره کول نه دي پکار د دې کتاب د مضامینو مکمله نقشه ده یو پکې مقدمه ده چې او سب کې بابونه دي په مقدمه کې تقریبا د دې کتاب هغه اجمالی د هغې پیژندنه د تجوید چې دا د قاري دپاره ډېر ضروري ده د قرآن کریم محفوظیت ده دا قرآن کریم څنګه محفوظ شو د چا په زمانه کې محفوظ شو او څنګه محفوظ شو د تدوین مرحلې ته پکې اشاره شوې ده هغه د قرآن کریم د ابتدایي دور نه د نبي علیه الصلاة والسلام دور نه تر د صحابه او تابعینو دور پورې چې کوم مراحل په قرآن کریم په تدوین کې تیر شوي دي هغه به انشاءالله په تفصیل سره پکې بیانیږي او د امام حفص رحمه الله د اصول او د قواعدو موافق د تجوید صحت لفظي لپاره چې کوم قواعد ذکر شوي دي هغه پکې ذکر کیږي په اول باب کې د فن مبادیات دي مخارج او صفات دي دا پکې ذکر کیږي په دوهم باب کې د مبادیاتونو او د مخارج او د صفاتونو علاوه صفات لازمونه علاوه په نور باندې بحث کوي چې هغه تفخیم ده ترقیق ده اظهار ده مثلا حمزه ده اجتماع ساکنین ده مد ده او دا قسم هغه پکې بیانېږي او په دریم باب کې د وقف خبره کیږي د وقف ده ابتدا ده اعاده ده سکته ده دا مسائل پکې او د حتی د رسم الخط موضوع پکې هم بحث کیږي او په آخره کې خاتمه په نوم باندې یو عنوان لري هلته د تلاوت آداب ذکر کیږي د اعوذ بالله او د بسم الله مسائل پکې ذکر کیږي د عربي لهجې هغه اهمیت پکې ذکر کیږي څنګه قرآن کریم د عربي لهجې موافق لوستل ولې ضروری دي هغه اهمیت پکې هلته بیانېږي او په آخر کې د تلاوت محاسن او معایب پکې هم ذکر شوي دي الله تبارک وتعالی دې وکړي چې نن موږ دغه کتاب چې شروع کوو په خوشحالۍ سره او په توفیق د الله تعالی سره یو ورځ داسې وي چې د کتاب آخري صفحې ته ورسېږو موږ ترې ډېره زیاته استفاده کړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين